دې دوه تصویرانو تاسو ما سره وګورئ د دې من چې دا کوم ایموج لګېدلې دي دا کوم سټیکرې لګېدلې دي آیا دا موږ دې ریمو کولی شو یا چې موږ داسې په خپل پکچر باندې سټیکرې ولګو په داسې پیس باندې ولګو نو آیا دا څوک ریمو کولی شي زموږ د پکچر نه د زمانه پوښتنه ډیرو خلکو کړی انبوکس کې ماته میسجونه وکړه کمنټي د ریپلای تاسو درکوم ټول نه پیله تاسو دا وایم کنه کومه په صحیح طریقه سره په خپل پکچر پیس باندې د یو سټیکر ولګو او بیا پای من وروسته ویډیو جوړ کوم دا هیڅ کوم دا پاسبل نه چې دا څوک ریمو کی ممکن ده نه ده خو په دې کې موږ یو غلطي کوو موږ چې دا وکړو ډېر زیات په اسانه باندې دا ایموج زموږ د پیس نه حل درې کې زموږ پیس داسې وګوري بیا موږ چېر دا څنګه موږ پیس باندې ایموج لګول او بس سټیکر هم لګول او دا څنګه وکړی شو څنګه دا سټیکر ریمو شو ګوره ته دا یو غلطي ده که دا موږ څوک هم کوو ډایرکټ زموږ د پیس نه دغه ایموج چې کوم دي دا ختمېدی شي ټول پیله خبره ګور دا دلته راشم دی ویډیو تاسو ما سره ګورئ دا ما لګولې د خپل ما جوړه کړل تاسو ته پوهه کول لپاره دا ویډیو ما تیار کړی ګور دا ویډیو داسې پلی کوم دلته تاسو ګور تاسو دی ویډیو تاسو ګورئ دی ویډیو تاسو کته تاسو وچاره په دې پیس باندې د ایموجی لګیدل په هیڅ ځای کې تاسو زما پیس په نظر نه راځي اوس ګورئ دې نه د پیس څنګه زموږ سره کوي ګوره دا ویډیو زره واخلم او دا زه د ایډیټینګ اپلیکیشن لوي سم دغه موږ غلطي څه کوو تاسو دا موږ اکثر غلطي دا وکړو چې د هغه جن زموږ پیس نه بیا دغه سټیکر خلک راولي او درې تیږي فار ایگزامپل دا ویډیو ما راوغسته او دا ما د ځان سره په دې ایډیټر کې اوپن کړه هر یو ایډیټر وي اوس دا ګوره دا ویډیو دا سټ چې مال دي کې راوغسته اوس ګوره موږ کدا څه وکړو چې موږ اول خپل پکچر راواخلو او پاغي باندې د سټیکر د ایموجی ولګو نو د دې نه څوک د بنه شروع کوله کوم چې تاسو کوم په ویډیو کې دا ولګو د به ریمو کی اغاز داسي ګورې دلته کې دیوړه ته ګورې زوم کوم تاسو ته پته لګي دا ټایم لاین کې داسي زوم کما ګورې دلته کې تبا داسي زوم کو ځان سره اوس ګورې هلته کې او دلته راخم سپیډ دلته سلو مور کما ګورې دلته سلو دا نارمل دی زبردستي ماینس کې داسي بوزم داسي خوشه اوس ګورې ښه دې کې زه پیس څنګه راخره کوم ګور دا غلطي ده چې موږ کوم ډایرکټ زموږ کوم ایموجی چې کوم سټیکر چې موږ لګولې دي نه به زموږ پیس په نظر راځي اوس ګورې ښه داسې دا بوزم دا به داسې بوزم چې په کم ځای کې دا ټرانزیشن داسې ګورم غلطي څه کوم د ټرانزیشن یې ولګو مطلب پکچر داسې زی راځي دا هغه وجې دا بیا راښکاره کېږي کم دا سټیکر چې ګوره دی نه اوس زه دا ښایم دلته کې زه اوس دا برابروم پرې وګورئ دلته کې دې له ما کله سلو موشن ور وګڼم تاسو ګورئ دي چې په خپل ځای داسې بیک کوم ایموج کم سټیکر چې هغه په خپل ځای باندې پاتې شي او هغه پیس چې کوم وي هغه د هغې نه داسې موشن وي چې په قلاره دې لاړ شي لکه داسې وګورئ لکه پهله تاسو ته به نظر نه راتله خو چې کله هم ما داسې دلې سلو مو ورکړه د ټایم لاین داسې زوم کو په قلاره یو ایډیټر سافټویر ته مې اپلیکیشن ته مې ورواچل دغه ویډیو نو پیس ګوره ډایرکټ په نظر باندې راغی ایموج په خپل ځای پاتې شي خو د ټرانزیکشن د وجې دا ګورئ کومه ټرانزیکشن چې موږ یوز کوو نو ګورئ هغه څنګه داسې پیس تاسو ګورئ په نظر باندې داسې ډایرکټ موږ ته راغی نو که دا غلطي موږ کوو چې یار موږ په ویډیو ایډیټینګ ټایم کې په پیس باندې داسې سټیکر ولګو خو دا موږ ټرانزیشن ولګو مطلب پکچر داسې یو سیټ نه راخلاصېږي بل سیټ نه راخلاصېږي داسې نه راخلاصېږي نو بیا هم داسې ډایرکټ زموږ دغه پیس چې کوم وي دا خلک کتی شي نو صحیح طریقه دا ده چې اول موږ پکچر ایډیټ کو پای باندې ایموجی لګو بیا په وروسته ویډیو جوړ کړو هغه په ټیک ټاک کې کیپ کارت کې پارس کې نو بیا دا په نظر چاته نشي راتلی وګوره ټول نه صحیح طریقه دا چې موږ مطلب داسې خپل پکچر وستا پای باندې مطلب پیس ته پټې دغه چاته شو کول نه غواړو مطلب دی پکچر وستو ته او دا په سوشل میډیا باندې اپلوډ کول د دې تصور ته به سبا دونه غټي مسلې جوړ شي ما د ډېر ځته سیمې راغلي کمنټي راغلي نو په دې جماعت ویډیو جوړ کړل لکه مطلب دې ضرورت اخر څه شو بیا موبایل چې کوم دی په دې باندې سب ورسره ټرست دې سب پته لګي فار ایگزامپل تاسو یو موبایل یوز کی په کور کې موبایل یوز شي په بار بار پکچر اله سیلفي نه اخلي هم دغه موبایل ته سبا راواخلې دا اوسانه په کې پرې وته وګورځي د ورک شو یا تا بل چا باندې تاسو خرڅ کو بل چا ته یوز ته لاړو لاړو شاپ کې تاسو خرڅ کو سبا دا بل څوک یوز کوي او هغه خپل ډیټا ریکور کوي تاسو نه هغه د خپل ډیټا ریکور کوي پای کې لګیاوي پی سي ته لګول یا داسې لګي په اپلیکیشن سره لګي خپل ډیټا ریکور کوي نو په دې کې تاسو رقم ډیټا چې کوم دا به هم دغه سره خلاص شي ټول براشي او به ګوري نو سبا ته بیا غټه مصیبت هغه لنج جوړ شي نو ول خو پکار ده چې داسې پکچر موږ وباسو داسې سوشل میډیا باندې اپلوډ کوو پیس باندې سټیکر یو لګو پکار ده نه خو کبیا هم یو انسان نقل کوي نو هغه د زده هم چې اول فرست ټایم تاسو دغه ایموج د سټیکر راوخلې په خپل پکچر باندې ولګوي په داسې په هر اپلیکیشن یې روسته په باندې ویډیو جوړ کړئ تاسو د ویډیو په دوران کې د ویډیو په ډیوریشن کې تاسو په دغه باندې د سټیکر لګوي نو دا غلطي تاسو کوئی ټرانزیشن والا
ډایرکټ په تاسو پیس به دا خانتي شو کیږي دا غلطي بالکل ما کوي او امید لرم ویډیو مو خوښ وي دا ویډیو مخکې خپل مرګو سره شیر کړئ منشن به کوي چې دا میسټیک دا غلطي دا غو د پته ولګي او دا نه کوي یا غو د ویډیوګانې اپلوډ کړي نو ډایرکټ دسي ریموو کی نو ویډیو سره شیر کړئ خپل مرګو سره شیر کړئ ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نوې ویډیو کې د لوی الله پامان